ګرانو درنو محترمو ستاسو په درنه خدمت کې سلطان شاه حاضر دی. چیرې ولاړئ؟ یوار ما ته په لاس راکړه بیا ځینې خلاص یې. څه شو؟ خیر دی وروره. دومره غټه چاړې دې راخیستې ده. سیرلی په لاره کې سیرلی ورک دی. سیرلی نه دی ورک، د سیرلی رنګه انسان راسه ورک دی. وروره ستا مازغه خراب سوي دي که چیش دی؟ لرې سله مخه تر هغه نه مخکې قسم ده پر سر د هوا مرغان وڅرخوم. وروره د دې مازغه خراب سوي دي چې خلاص وکړي. چپ څه شو؟ ما دې په لاس یې راکړي چې د مځکې سر په هوار کړم. خیر دی؟ بچ کې هغه دونه غټ نه و. بخښنه غواړم. خبره واوره وروره، دومره غټ لرګی دې راخیستې دي، ته وا ستا بیا غوی ورک دی. که غوی نه دی ورک نو یو خندرنما انسان خو خامخا راڅخه ورک دی. اشه ته دا راته ووایه ته څنګه راغلی؟ خیر دی؟ څنګه راغلی یم؟ چې څه خدای په مځکه راکړې ما خو په اسمان غوښتلې او ما بیا پر مځکه باندې غوښتې. خدای د کوژک په لمنو کې په لاس راکړې. اوس نو سترګې پټې که خوله وازه که چې ککرۍ دې زه له درداړې وړې کړم. منشي سنبال که کاغذ و قلم او ته مخري وصیت ورته وکوو. خبره واوره وروره، څه در سوي دي؟ لیونۍ اوبه مې څښلي دي، کوم مازغه خراب سوي دي، څه ټکه در باندې لسوي ده؟ خدای ته وګورئ دا شمونه مه کوئ. روزیه په سر نیولې یاست که چیش دی؟ لرې سه له منځه چې د دوو غویانو سره جنګ وي چونګښې بر ناکه تر پښو لاندې کېږي. لرې سه. خبره واوره وروره، څه کیسه ده؟ سپی پر چی سره جنګ دی؟ ته خو اخر راته ووایه څه کیسه ده؟ دا سبزي والا دی. ښه سبزي والا دی؟ هندوانې او خټکي هم خرڅوي. پرون ورغلمه ښه روژه مې وه، مال یو 4-5 دانې هندوانې راټول کړه. ښه کور ته چې مې یوړل د هندوانو پر ځای بانجڼ راتللی. هغه ساتانه ولیده چې دا بانجڼ دی؟ یاره د روژه مات پر وخت باندې څوک د شي په خوند پوهېږي. ولا ګونۍ راته کښېږدې ګونۍ وخورم. هغه وخت خو سړی اچار چټني مستې شلومبې کورت غوړي دا ګرده سره کت کړي له ابادې به پوهېږي چې ارژۍ راوکاږي. ښه چې په روژه ماتې خوړل په خوند یې نه پوهېدې چې دا بانجڼ دی؟ زما وروره وایم څوک یې په خوند پوهېږي؟ دا خو په پېشلمي چې ما ارژۍ راوکښي خوند یې د بانجڼو. سړی ولا خطا ایستلی بس کوتک مې راواخیستې. ښه مال جانانه ولې داسې هم سړی کوي؟ ته مسلمان یار ما هندوانه غوښتله تا بانجڼ راتللی. ښه ستا کیسه ختم شوه، ته ودرې زه داسې پوښتنه وکړم. ښه وروره دی خو درله هندوانه یې غوښته، ته راولاړ د هندوانې پر ځای دې بانجڼ ورکړو. خیر و څه کیسه وه؟ دا سړی روزې پر سر نیولی و، مغزه خراب دي، دی د هندوانو د بانجڼو فرق نشي کولی. هلته 10 ګراکان راته ولاړ دي، څوک یې پټاټې راټول کړه، څوک یې ګوبی راټول کړه، څوک یې هندوانه راکاټ کړه. پرون راته ودرېدی وایي هندوانه زه په کاټ وړم. یوه هندوانه مې ورته کاټ کړه وایي دا سپینه ده. بله هندوانه مې ورته کاټ کړه وایي دا اومه ده. درېیمه مې ورته کاټ کړه وایي دا خو د رنګه بې خونده معلومېږي. او ورته وخښمېدم دا ټوله خرۍ مې داسې هندوانې سره چیرې کړې. نو بیا وایي دا مې نه دي خوښې. ما ورته وویل ستا رنګ ولاکه د هندوانې دی کشکه. وروره هندوانه یې راپورته کړه. زه یې پوښتلم ما چې سر رادی کړي وروره پړې څه خاله په ګندنه کې ګرځېدل هغه یې وویشتل اوس ګرده کورنۍ په باب پسې ګرځي زه په ده پسې ګرځم. ښه پړې څه خاله مې وویشتل؟ خبره واره وروره ده خو درته ویلې چې د دوو غویانو سره جنګ په منځ کې نو بیا چنګښې تر پښو لاندې کېږي. نو خبره واره زمانه وروره د پړې څه خاله خو کم از کم خیال ساتئ، سړی دا تره نه کوي. ما ته څه معلومه ما چې مرغومی دی هلته په ګندنه کې ګرځي. خبره واره خبره واره تی به اوس جنګونه نه سره کوي. دا شمکې روزه خو ډېره ښایسته میاشته ده، موږ ته د صبر د برداشت درس راکوي. دا مبارکه میاشته ده باید چې موږ ته په ښه اخلاص ونه شو، په ښه خوند یې ونه شو. اوس راوارسه ایوان ته خوله ور وتړه نو د هغه روزه شوه. یاره
دا هره خبره دې په خدای داسې راباندې ولګېده لکه مرهم. واقعي زموږ او د حیوانو څه فرق سو. او خبره وار که دا تره نه کوي زه خدای را ولاړ سم تاڼې لمبوزم په تاڼه کې وتړم د روزه نه ده په خدای په دال یې ماته کوي. بیا روزه دا کم نه ده یاره خو روژه مې ده چې ماغزه مې پر لڅرخېدلي دي. نو روژه مې نه وای نو ولې به ماغزه په روژه کې خو زما دماغ داسې دی لکه باغ یا بیخي زما د ګلو ګلزارې پرون دا کور والا روژه ماتې څه وځنډوئ دا 4 مرتبان ورته پورته په دا سر مې وویشتله د هغې مې لم دماغي توازن خراب شاباش دا اطلاع وکړو. آیا اورئ زما ورونه خبره وار دا کیسې اوس ختم شو. ښه ښایسته روغ به سره کوئ جنگ فساد ختم. بله ورځ چې ورلې ښه سره هندوانه به درکړي روزه به په ماته کې بس اوس روغه سره وکړي دا خبرې خلاص کړي. یاره ستا خبره بالکل صحیح ده جانانه. معافي درڅه غواړم عفو راته وکړه. ورور دا فرض عبادت دی دا روژه دا باید چې موږ دا رنګه په خشم په دا نکو سره خراب په جنګو په داو باندې عبادت معنا عبادت بل یو کشکنځل راته وکړي باید چې موږ ورته وخاندو نو به دی دا احساس وکړي چې یاره دا هم ډېر غلط کار نو راسې چې سره په خلاص راسې روغ سره وکړي. او سبا په روژه مات زما مېلمه یې بل سبا په روژه مات زما مېلمه یې باچا راست او خبره واورئ درېیم سبا نو په خدای دواړه زما مېلمانه یاست.